سلامونه وخت بخیر هیله ده روغ او جوړ به اوسئ د جی بهیر یوټیوب چینل درنې لیدونکو هیله ده تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او یو ځل بیا غیرت بهیر ستاسو په خدمت کې دی د نن ورځې اوولسم کلاس تدریس ته آماده دی د تیر په څېر زموږ دا درس هم څلور برخې لري لومړۍ برخه د ګرامر دویمه برخه کلمې یا ورډز دریمه برخه ایکسپریشنز اند سنټنسز اصطلاحات او جملې او څلورمه برخه one question ده لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته د ګرامر په ننني درس کې مونږ ضمیرونه وایو په تیرو درسونو کې تاسې د ضمیرونو د قسمونه لوستي وو او اوس راځو یو بیل د بشپړو معلوماتو سره تر تدریس لاندې نیسو لومړی هم راځو demonstrative pronouns په تیرو درسو کې مو کوم په یاد شي personal pronouns مونږ لوستي وو اوس راځو demonstrative pronouns ته اشاري ضمیرونه یا نومځري اشاري ضمیرونه یا نومځري هغه ضمیرونه دي چې یو چیز ته یو ځای ته یا یو څیز ته د اشارې کولو لپاره کارېږي نو راځو اوس definition ته وایي چې demonstrative pronouns are those which are used instead of noun and point out a person, place or thing. Demonstrative pronouns are those which are used instead of noun and point out a person, place or thing. اشاري ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د نوم پر ځای کارول کیږي او یو شخص ځای او یا څیز ته اشاره کوي عموما ضمیر چې د نوم پر ځای کارول کیږي نو اشاري ضمیرونه بیا هغه ضمیرونه دي چې د نوم پر ځای کارول کیږي خو یو شخص یا ځای یا څیز ته اشاره کوي demonstrative pronouns consist in اشاري ضمیرونه عبارت دي له this, that, these, those, the former, the later. The former, the later. This معنا دا د یو نږدې شخص ځای او څیز لپاره کارول کیږي یعنی د یعنی مفرد شخص لپاره مفرد ځای او مفرد څیز لپاره یو شخص ځای او څیز لپاره کارېږي چې موږ سره نږدې وي مهمه دا نه ده چې هغه د ټچ یعنی ستا لاس دې ورسره ټچ شي مهمه دا ده چې هغه تا سره نږدې وي ورپسې that معنا هغه د یو لرې شخص ځای او څیز لپاره کارېږي ورپسې these چې دی د this جمع ده this چې دی د یو شخص څیز او شي لپاره چې نږدې وي موږ سره هغې لپاره کارېده اوس these که چېرته ډېر اشخاص څیزونه یا ځایونه زموږ سره نږدې وي نو بیا ورته these کاروو these معنا دا یا دغه د ډېرو نږدې اشخاصو ځایونو او څیزونو لپاره کارېږي ورپسې دوز بیا د that جمع ده that د مفرد شخص ځای او څیز لپاره چې زموږ څخه لرې وي هغې لپاره کارېده او دوز چې دی بیا د هغې جمع ده یعنې د ډېرو لرې اشخاصو ځایونو او څیزونو لپاره کارول کیږي او ورپسې دوه وروستي چې کوم یو دي دا ډېر نه یوز کیږي خو بیا هم په دې بیا هم غواړو چې مثلا تاسو ورسره بلد شئ د formal او د later ګوري کله یو ډله مثلا یو ډله خلک وي یو ډله څیزونه وي یو ډله ځناور وي نور شیان وي نو ته پکې یو دانه ته اشاره کې چې هغه مخکینی وایي چې د former هغه مخکینی صحیح ده اوس مثلا یو څلور پنځه نفر روان دي ته ورته چې the former is my brother the former is my brother هغه مخکینی زما ورور دی صحیح ده او بیا ورپسې the later هغه وروستنی وایي چې the later is my uncle هغه وروستنی زما کاکا دی که څه هم دا دواړه ډېر نه یوز کېږي خو بیا هم بعضې وختونو کې استعمالیږي اګزامپل ته راشي وایي چې this is a student دا یو زده کوونکی دی او که چېرته ډېر خلک وي ډېر څیزونه او ډېر اشخاص وي نو بیا ورته these کارو these are masons دا خټګران دي نو دا و demonstrative pronoun یا اشاري ضمیرونه د ګرامر برخه مو همدلته پای ته رسیږي دویمه برخه کلمې یا ورډزونو ته راځو په دې برخه کې 5 لغتونه لرو لومړی هم راځو د لغتونو پروننسیشن یا تلفظ ته د هغې څخه وروسته بیا ژباړې ته راځو blackboard drink driver dress daughter په daughter کې GH silent ده blackboard معنا توره تخته drink څښل driver یا چلوونکی dress خزینه کمیس daughter
لور. ډاټر معنا لور. د کلمو برخه هم دلته پای ته رسیږي. دریمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملې. راځو د نن ورځې اصطلاحاتو او جملو ته. د نن ورځې اصطلاحات او جملې هم د تیر درس یوه برخه ده چې یو چاته د یو ادرس ورکولو لپاره کاریږي. فرست راځو وایو چې take the first turning. take the first turning یا take the first route یا take the first street on your right. صحیح ده؟ درې جملې دي تقریبا. take the first turning په خپل ښي طرف لومړي موړ کې لاړ شه. او یا take the first route په خپل ښي طرف کې لومړي سړک باندې لاړ شه یا لومړي سړک کې لاړ شه. او یا take the first street on your right یا په خپل ښي طرف کې لومړي کوڅه کې لاړ شه. بل وایي چې you will see او یا you will come to a mosque. you will see a mosque او یا you will come to a mosque. یو جماعت به وګوري یا یو جماعت ته به ورسیږي. ورپسې وایي چې don't take the first route. don't take the first route په لومړۍ کوڅه کې مه ځه یا په لومړي سړک کې مه ځه. او بیا وایي چې the last one کې go for about 2 minutes یا 100 meters. go for about 2 minutes or 100 meters. تقریبا 2 دقیقې او یا 100 متره دوام ورکړه. یعنی مخکې لاړ شه. تقریبا 2 دقیقې او یا 100 متره دوام ورکړه. نو دا و د نن ورځې اصطلاحات. دا برخه هم دلته پای ته رسیږي. وروستۍ برخې ته راځو. one question یوه پوښتنه. په دې برخه کې موږ یوه پښتو جمله لرو. د هغې لپاره 3 انګلیسي ژباړې ABC اپشنونه لرو. کومه ستاسو په نظر چې کوم ځواب ورته سم وي په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې هماغه ځواب انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. د نن ورځې پښتو جمله ده. زه یوه لویه کورنۍ لرم. زه یوه لویه کورنۍ لرم. په ای کې راځي چې I am up from a large family. I'm up from a large family. په بي کې راځي I come among a large family. I come among a large family. او په سی کې راځي چې I come from a large family. I come from a large family. یا یو ځواب انتخابوئ او د سم ځواب ورکولو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ. موږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.